أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس، ويو سړی راغی او په صف کې وردننه شو په داسې حال کې چې ساه نیولی و، یعنې راغی چې دا مونځ راګیر کړي. کله سړی تیز تیز قدمونه والي نو ساه یې رامات شي. فقال نوی پر پاوله کې دا و تکبیر چې څنګه وکړو دی وویل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي، ډېر صفتونه طیبه چې پاک دي، مبارکا فيه چې برکت والا دي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل لمونځ ختم کو، قال ویوی أيكم المتكلم بالكلمات، څوک دې په تاسو کې ویونکی د دغه کلماتو، یې دلک په زور ووایي رسول صلی الله علیه وسلم هغه کلمات واورېدو. دا چا دا ووایي فأرم القوم، نو خلک چوپ شو، چا څه نه وي او دې سړي هم څه نه وي، دې سړي ولې څه نه وي، یره کې دی که څه غلط څه وي یا په غلط ځای کې وي. فقال نبي أيكم المتكلم بها، دا چا دا ټکي وي فإنه لم يقل بأسا، تسه د ګناه خبره خو نه ده کړې، نه څه غلط کار یې کړی، هغه سړي خبره شروع کړه دې نه بعد وجئت يا رسول الله زرالم وقد حفظني النفس، زرالم بديس حال کی جسانی ولی وما مصدق کلمات موی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطی غبوتا کی دیها منگ دا دینا ازیج تاوستیم کنی چی سمر علم دیری تب افسوس کی کدی جون مرحله دی تیرشیوی تبا طول مراحل تسوچو کی دوس قورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أسانا قرانا طولك أسانا دانا يا أسان ذكر أسانا دعاء استفتاحك. رسول صلى الله عليه وسلم وتي لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، وما دولس ملائك ولد الجتاديك ولا بدي كلمات سراج كم يوبدا كلمات الله تبارك دولس ملائك ديوبل نمخي كيدو يوي جدا كلمات بالله تزخيجهم بل ويجزي بخيجهم دومر عظيم كلمات تاويلي او دومره اوچت کلمات تاویلی دی چې د ملائکو د یو بل سره مقابله وه چې یو وی دا خبرې به زه الله ته خیجوم او بل وی چې زه به الله ته به راخیجوم. لکه دا قرآن کې الله ویلي دی الیه یصعد الکلم الطیب، پاکې خبرې الله ته خیجي، دا پاکې خبرې دي ذکر. نو 12 ملائک اوس په دې کوشش کوي چې دا یو وی زه بل وی زه. آسان دی ګران دی څوک به ووایي سماعت بوډ غونته کې دی وي جوخ جوخ دی نه وي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا یو دعا ده چې دې ذکر ویلی شي، ذکر یا ذکر او دعا. ذکر دعا یو شي، ګوره د الله یادولم دعا ده. څنګه ما د دې وضاحت یې پیر کړی، لکه اوس دا اوس د الله یادول دي کنه چې الله ستا حمد دی او ستا صفات پاک دي او ستا صفات دي، په دې کې دعا کوم ذکر کېدیش کوشش ته خو کو نږدې جواب دی. ګوره ما تاسو ته ویلي چې دعا په 2 قسمه ده. یو هغه دعا چې ته پکې د الله نه ډایرکټ څه غواړې، یو دعا د عبادت چې ته کوې دا هم دعا ده. ولې لکه اوس سړی راغی موږ سره ماسوتن لمونځ وکړو، ولې ته وکړو چې الله ما وبخښي، دا سوال نه دی، دعا نه ده، دعا شوه که نو د الله دا ذکر چې دی کوې خو چې الله رانه راضي شي که دا هم دعا ده.
دی حدیث کی او بلا فائدہ دا ذکر کو مخی ترالا چه دی ملائکو پس باندې دی او بل نتادی کولا چه دا کلمات بسوک اللہ تا مخی وڑی یرفعوها بروی سمسا مطلب دی اللہ برا دی اللہ برا پا عرش تا پاس دی دسی ویلی ویلی چه کم یو بدا کلمات دا اللہ خوالا وڑی نا ایوهم یرفعوها کم یو بے برا خیزی اللہ تا نو کو اللہ ہر ذی کے وجہ ذات پہ اعتبار سر نو کو بیدی سنو چی کم یو بے اللہ تا برا خیزی نو اللہ دا ذات پہ اعتبار سر پا عرش تا پاس دے سنچی دا قدر شان سر خائی او دا علم پا لحاظ دا وریدو دا لیدو دا قدرت اگا پا ہر ذی کی دے